کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. آیا تا ته د هغه فریدون کې آفت یعنی قیامت خبر در رسیدلې دی؟ کوم خونه با په دغه ورځ یری وهلی وي، سخت مشقت کوونکی بوي، ستړي ستومانه بوي، په سخت ور کې بسوځي. د شیدل چینه او بوبا هغوی له دسکلو د پاره ورکړي کیږي. د ازغنداري وچی غیا نه علاوه با داغوی د پاره بل هیڅ خوراک نوي چې نه با بدن له ود ورکوي او نه با لوګه ختموي. کوم خونه با په دغه ورځ تازه وي، په خپلو کارونو باندې با خوشاله وي، د اوچتي درجه په جنت کې بوي. هیڅ فضل خبره به حالت نه اوري، پاغي کې با چینه رواني وي، پاغي کې با اوچت تختونه وي، پیاله با کې خودلې شوي وي، د درنو تکیاګانو قطارونه بلګېدلې وي او پاک فرشونه بغوړېدلې وي. چې دا خلک نه مني نو آیا دوی اوخانو ته نه ګوري چې څنګه جوړ کړي شو؟ اسمان ته نه ګوري چې څنګه اوچت کړي شو؟ غرونو ته نه ګوري چې څنګه مضبوط ودرولې شو؟ او ځمکې ته نه ګوري چې څنګه وغوړولې شو؟ خنو اے نبی صلی الله علیه وسلم نصیحت کوا، تو خو بس نصیحت کوونکې یې، په هغوی باندې زور راوړن کې جبر کوون کې نه یې. البته چا چې مخ واړو او انکار وکړو نو الله به ورلا لوی سزا ورکړي. د دې خلکو واپسی هم زمون طرف ته ده، بیا د دوی سره حساب کول زمونږه ذمہ ده.